السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به موږ د موبایل د بیټرۍ خبره کوو. ډېری ملګري داسې دي چې هغوی د خپل موبایل نه پتنګ دي، ډېر زر چارج ختمیږي، خو هغه خبر نه دی چې د شاته راز څه دی، ولې دا چارج ختموي. کار هم نه کومه، موبایل سره خوا کې پروت وي، 50 وي چې راویخلمه 40 شي. د دې اصل راز ان شاء الله دوستانو زه تاسو ته په دغه ویډیو کې خیمه او د هغې حل هم زه تاسو ته په دغه ویډیو کې خیمه، خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. دوستانو د دې لپاره پکار دی یو اپلیکیشن، د 2 MB اپلیکیشن دی، هغه خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ او انسټال وکړئ. څنګه به ډاونلوډ کړئ دوستانو؟ د ویډیو په نوم باندې به کلیک کړئ، لاندې ډسکرپشن ته به لاړ شئ، لینک دی په هغې لینک کلیک کړئ او اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو هغه انسټال کړ نو اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. چې کله اپلیکیشن تاسو دوستانو خلاص که تاسو به دلته نیکسټ کې دلته ګورئ لیکلي دوستانو مای ډیوایس از ناٹ روټډ، دا به تاسو دا وایي، صحیح ده، ستاسو موبایل روټ نه دی، څه فرق دا نه کوي. ګرینډ پرمیشن قدم تاسو دا به اجازه تاسو ورکوئ، صحیح ده، دا پرمیشن دی، دا اجازه ضرور دی چې دا تاسو ورکوئ. که نه ورکوئ هم نو موږ هلته څه کولی شو، اسکیپ کولی هم شو، دا به موږ صرف آن کړو. راځئ چې آن یې کړو. ښه دې نه به تاسو واپس وځئ، چې کله هم دا به فینش کوئ. نو ګورئ دوستانو دلته موږ ته دا ښکاري، دا د جمع علامه د ګورئ بیټري لانچینګ میموري لاګینګ ان سټیلتلی رننګ ایپس. ګورئ دوستانو په دې به تاسو کلیک کوئ په دې جمع باندې. نو ګورئ دلته موږ ته لیکلي رننګ ان بیکګراوند. دوستانو د دې غټه مسله دا ده چې کله هم تاسو خپل موبایل کې ګوتې نه وهئ هم او ستاسو د موبایل چارج ختمیږي. ولې ختمیږي دوستانو؟ دا هغه اپلیکیشن تاسو ته په بیکګراوند کې چلیږي چې کله هم تاسو کار نه کوئ نو ستاسو کوم ایپس چې ستاسو په موبایل کې دي هغه اټومیټیکلی د کمپنۍ له خوا نه هغه روان وي، هغه خلاص وي، هغه چلیدلی وي، همداسې روان وي، بس تاسو د موبایل چارج ختموي، تاسو به ترې خبر هم نه یاست. نو دوستانو دغه هغه اپلیکیشن دی، ګوره دلته ستاسو ټول اپلیکیشن به راشي دلته. نو دا اپلیکیشن چې کوم یو تاسو غواړئ چې یاره دغه اپلیکیشن زما نه دی پکار، زه کار پې نه کومه او دا زه سلیپ یعنې په خوب دی وده شي، بس کار بالکل دی ونه کړي، نو دا به څنګه کوو؟ د مثال په طور زما دا نه دی پکار، دا مې نه دی پکار، دا زه په دې باندې کار نه کوم، دا هسې په بیکګراوند کې لګیا دي. نو ګورئ لکه دا ګورئ هغه اپلیکیشن به تاسو کلیک کړئ، سلیکټ به یې کړئ چې هغه تاسو نه کاروئ، صحیح ده، یعنی نه کاروي، وروسته چې وکاروي بیا صحیح ده، هغه څه مشکل نشته دی. صرف چې کوم ټایم تاسو د وده کېږي یا تاسو غواړئ چې زه بل کار کوم، دا نور اپلیکیشن دی وده شي، بالکل زما چارج دی ختم نه کړي، یا تاسو یو ځای کې مسافر یو، تاسو د چارج ډېره یاره دی یا برقونه نشته دی، نو تاسو غواړئ چې دا چارج ډېر وساتي، نو دا ټول خپل اپلیکیشن وده کړئ. چې کله هم تاسو هغه وده کړل نو دلته په دې باندې کلیک کړئ، سلیکټ هم کړ، په دې به کلیک کړئ. نو ګوره دوستان دلته لیکلي بیکګراوند فری، نو نیډ ټو هایبرنیټ. ګورئ دا به اوس کار نه کوي، دا ټول یعنی وده شول، دا به هیڅ په بیکګراوند کې نه چلیږي او نه به کار کوي. چې کله هم ستاسو په کار شو دوستانو سمپل هماغه اپلیکیشن چې کوم یو تاسو سلیپ کړی دی هغه به تاسو اوپن کړئ، اټومیټیکلی کار به شروع کړي. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن د ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ که چېرته ستاسو د بیټرۍ زر ختمېدو مسله ده. لینک په ډسکرپشن کې دی دوستانو، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که چېرته خوښه شوې وي امید درسره لایک یې کړئ، د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ او دوستانو ویډیو درسره حتما لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.